د پښتون ژغورنې مخکښ غړي عارف وزیر باندې برید شوی. دا برید چا کړی؟ عارف وزیر وضعیت څنګه دی؟ ټول حال یې راسره همدلته کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. پر عارف وزیر پاکستان پلوه طالبانو برید کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مخکښ عارف وزیر چې د علي وزیر د تره یعنی اکا زوی دی، د پاکستان پلوه طالبانو برید کړی چې پاکستاني استخبارات یې ګوټ طالبان بولي. عارف وزیر په برید کې سخت ټپي شوی، ان تر دې چې له عارف سره نږدې کسانو هغه شهید بللی. خو د پی ټی ایم مخکښ مسنداوړ وایي چې نوموړی ټپي خو په سخت حالات کې دی. علي وزیر په یو واتس اپ پیغام کې د برید پخلی کړی، ویلي دي چې پاکستان په هر روژه کې دا ډول بریدونه کوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ به روان وي. د پاکستاني ملیشو یعنی ګوټ طالبان له اړخه تر اوسه کوم غبرګون نه دی راڅرګند شوی. البته تر دې وړاندې پاکستاني استخباراتو پر عارف وزیر باندې تور پورې کړی و چې د پاکستان دښمنۍ ته یې ملا تړلې او په لویه کې د پاکستان ریاست نه مني. تر دې وړاندې هم اټکل دا و چې په عارف وزیر به برید کیږي. هغه ته د پی ټی ایم مشرانو د احتیاط کولو هم ویلي و، خو د نوموړي په دې عقیده و چې د پښتون ژغورنې په لاره کې مرګ ته تیار دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې وړانګې لوڼۍ د خبریالو پاڼې ته وویل چې دا برید د ګوټ طالبانو یعنی ښه طالبانو له لوري شوی. ګوټ طالبان هغه ډلې دي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ملیشو دنده لري او په مکمل ډول د پاکستان استخبارات تکمال او استعمال کوي. پر عارف وزیر دغه برید په پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پښتنو سخت غبرګونونه راپارولي. که څه هم تر دمګړۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د کوم ګام اخیستلو په تړاو اعلان نه دی شوی، خو په لویه کې ښایي دا ځل پښتانه پاکستاني پوځ ته د دغه شهادت په تړاو کوټلې غبرګون وښيي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.